سلامونه او نیکې هیلې ملګرو. په دې برخه کې د پروژې په معمولي مشکلاتو سره خبرې کوو. حواله چې ډیره معموله ده په پروژو کې د پروژې د ساحې څخه انحراف دی. که چیرې د مصارفو نظارت ترسره نشي او د اشیاوي مصارفو او غیر مرتبطو مصارفو مخه ونه نیول سي، نو پروژه خپل د ټاکلي هدف او د ساحې څخه انحراف کوي. دوهمه د سرچینو محدودیت دی. که چیرې د سرچینو لپاره اړین پلانګذاري ترسره نشي، نو د پروژې په جریان کې د پروژې اړینې سرچینې د محدودیت سره مخ کیږي. او دریمه د ارتباطاتو خلا او انحراف دی. که چیرې د ارتباطاتو مدیریت ترسره نشي او د شریکانو ترمنځ سوء تفاهم او یا هم د معلوماتو خلا رامنځته سي، نو بیا د ارتباطاتو انحراف یا خلا په دې برخه کې رامنځته کیږي. څلورم د خطرونو تشخیص دی. که چیرې د پلانګذاري په برخه کې پیژندل کیدونکي خطرونه ونه پیژندل سي او تر تحلیل لاندې ونه نیول سي، نو دغه خطرونه د پروژې په تطبیق کې په خنډ اوړي. او پنځم د شریکانو ترمنځ تنازع ده. که چیرې د پروژې په جریان کې د پروژې د شریکانو ترمنځ داخلي وي که بهرني همغږي شتون ونه لري او اختلافات رامنځته سي، نو دا هم د پروژې لپاره مشکل او خنډ جوړیږي.